السلام علیکم. د چیا سیډ نوم تاسو اورېدلی دې ته په ترقي یافته ملکونو کې سوپر فوډ وایي او سوپر فوډ هغه غذایي اجناسو ته ویل کېږي چې په هغې کې چې کوم انساني صحت له ضروري ویټامنز منرل چې څومره فایدهمند اجزا وي په هغه خوراک کې موجود وي نو هغې ته وایي سوپر فوډ. نو په دې چیا سوپر فوډ کې کیلشیم وافر مقدار کې دي، پروټین دی پکې، میګنیشیم دی پکې، آیرن دی پکې کوم چې د وینې کمي لپاره ضروري وي، دغسې انټي اکسیډنټ اجزا دي پکې، دغسې دی کې اومیګا 3 فیټي ایسډ دي. نو ډېر زیات چې کوم ریچ ویټامین دي چې کوم ډېر صحت لپاره ضروري او ټول په دې کې موجود دي. نو دې استعمال څه طریقه ده او په کومو کومو بیماریانو کې تاسو استعمالولی شي په څه طریقه باندې مکمل تفصیل په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. ویډیو تر اخر وګورئ، انشاءالله تاسو به ډېره زیاته فایده وشي. چیا سیډ عام مارکیټ کې هم ملاویږي، د ښه کمپنۍ تاسو اخیستی شي او د دې بوټي د دې کرو هم تاسو کولی شي. مطلب د دې تاسو خصمانه وکړئ نو د دې فصل د دې د چې کوم سیډ دي د تخم دی تاسو حاصلیدی شي په اسانه باندې. نو چې دا تاسو استعمالوئ نو دغه فایدې چې کوم دي به تاسو ته ملاویږي. یو خو د کم خلکو کولیسټرول های وي، های کولیسټرول لپاره ډېر بیسټ رزلټ ورکوي. د زړه مریضانو لپاره ډېر بیسټ رزلټ ورکوي. د چا زړه مسله وي یا غواړي چې موږ د زړه بیمارونو محفوظ پاتې شو، کولیسټرول زموږ نارمل وي او د زړه بیمارونو محفوظ پاتې شو، چیا سیډ دی استعمالوي. کوم خلکو بدن کې انفیکشن وي، انفلمیشن وي، پړسوب وي بدن کې، چیا سیډ دی استعمال کی. د جوړونو دردونه وي، د پټو دردونه ورته ډېر زیات کیږي، کیلشیم ډیفیشنسي ورته، ویټامین ډي ډیفیشنسي ورته، میګنیشیم څومره پروټین دی، آیرن دی، د هغې کمی وي په بدن کې، چیا سیډ استعمال دی کوي. کم خلک د چیا سیډ استعمال کوي نو د کینسر نه به انشاءالله محفوظ پاتې کیږي. دغسې د شوګر مریضان چې کم ویکنیس وي، کمزوري وي، نو هغې لپاره هم د دې استعمال کولی شي او بل د شوګر کنټرول لپاره هم د دې استعمال کولی شي. د جګر حفاظت لپاره د چا د ځیګر مسلې وي، لیور څه بیماریانې وي، د هغې صفایۍ لپاره، د هغې صحت لپاره د چیا سیډ استعمال کولی شي. چیا سیډ دا چې کوم ما سره کوم موجود دی، ګوره تاسو یو خو دا وګورئ چې دا څنګه رنګ کې، نو دا دانې وي، تورې تورې دانې وي، داسې مکس سره سپینې دانې پکې وي. نو دا تاسو وګورئ، نو دا چیا سیډ دی. نو دا په دې رنګ کې دا چیا سیډ راځي، صحیح شوله. او دا ګوره دا چې د یو ښه کمپني ده، سټنډ کمپني ده، د هغې چیا سیډ دي. نو په دې باندې دا بینیفټ ټول ډیټیل سره لیکلي دي، هغه چې څومره فایدې دي هغې تفصیل سره لیکلي. زه تاسو ته بالکل په مختصر ټکو کې وایم چې ګوره یو خو دې باندې تاسو ما ذکر وکړو پروټین پکې ډېر زیات دي، اومیګا 3 فیټي ایسډ، پروټین د پټو صحت لپاره، د پټو چې څومره کمزوري راشي که نه نو هغې لپاره تاسو طاقت دوا نه استعمالوئ، چیا سیډ استعمالوئ. د کومو خلکو پټو دردونه ډېر زیات وي، د سټ پټۍ دړ کوي، ملا، د خپې، نو هغې چیا سیډ استعمالوي. دغسې اومیګا 3 فیټي ایسډ دې کې ډېر زیات دی، نو دا د بدن لپاره ډېر ضروري دی. دغسې دې کې فایبر دی، د کومو خلکو قبض وي، خېټه سخته وي، حاجت یې نارمل نه کېږي، نو دوایانو استعمال مه کوئ، چیا سیډ استعمال کوئ. استعمال څه طریقه تاسو ته ښیم. دغسې دې وایي چې یاره ویټامین او منرلز چې کوم بدن ته ډېر زیات ضروري وي په دې کې ټول موجود دي. انټي اکسیډنټ اجزا دي پکې، بدن کې چې پړسوب وي، سوزش وي، زخمونه وي، نو هغې خلاف ډېر ښه کار کوي. ګورئ پوټاشیم دپاره کیله مشهوره ده چې یاره هغې کې پوټاشیم مقدار سی وایي. نو پوټاشیم تاسو ته مخکې اکثر ذکر کړی چې د بدن لپاره ډېر ضروري وي، د پټو صحت لپاره، د زړه پټو صحت لپاره، د کولیسټرول کنټرول کولو لپاره او د های بي پي مریضانو لپاره ډېر ضروري وي د پوټاشیم خوراک کول. یعنې کیله کې چې څومره پوټاشیم دی د هغې نه 100% سیوا په دې کې دی. دغسې انټي اکسیډنټ اجزا کوم چې بلوبیري مشهور دي، نو هغه بلوبیري نه سیوا انټي اکسیډنټ اجزا په دې کې دي. دغسې اومیګا 3 فیټي ایسډ دپاره مایع مشهور دی، فش کب ورته مشهور دی، خو د کب نه سیوا اومیګا 3 فیټي ایسډ په دې کې موجود دي. پروټین چې کوم بدن دپاره ضروري وي د پټو طاقت دپاره په غوښه کې وي، نو د غوښې نه سیوا پروټین په دې چیا سیډ کې موجود دي. دغسې آیرن ډیفیشنسي د چا وي، یعنې د چا وینه کمه وي، آیرن یې کم وي، نو آیرن دپاره غوښه مشهوره ده، پالک مشهور دی، اکثر ما تاسو ویډیوز کې ذکر کړی هم دی. خو د پالک او د غوښې نه سیوا آیرن په چیا سیډ کې دي. مثال په دې تور وړو وړو دانو کې چې ښکاري ډېر زیاتې وړې وړې خو د کمال نه ډکې دي، ډېر زیاتې فایدهمندې دي. او ګورئ زما اکثر ویډیوګانې په دې باندې وي چې تاسو علاج بالغذا باندې توجه ورکړئ. علاج بالغذا تاسو خپل خوراک داسې اختیار کړئ، داسې قسمونه خوراکونه کوئ چې هغه تاسو ته دوایي ضرورت نه راځي. د دوایي د استعمال تاسو د دوایي استعمال انحصار کم شي، دوایي استعمال کم شي او په خوراک باندې تاسو هغه مسلې حل کېږي. د چیا سیډ استعمال طریقه ډېره اسانه ده. ګوره دا چې کوم دی د دې ذایقه چې کوم دی د دې خوند هغه تریخ نه دی یا خوږ دی، نو دا تاسو ثابت حالت کې هم خوړی شئ. نیمه چمچ تاسو خوړی شئ ثابت خوراک تاسو نه غواړئ نو تاسو په سلادو باندې دې پاوډر اچولی شئ.
دغه سوپ یا یخنۍ کوم د خوراک کول شي. دا چې کوم یشدلی لوبیا دا یا چولی یا کم هم خوراک ته پخلې ا خوراک د پاس داس ډوړول شي دا تاسو اچول شي خوراک کول شي پخلو کې هم شاملول شي. او بل طریقه دار چې تاسو دا په اوبو کې واچو دا نرم شي جیلی غوندې چې جوړ شي هغه حالت کې هم ندی تاسو استعمال کول شي. ورځ کې تاسو لپاره 1 یا 2 چمچ کافي دي نه سیوا مقدار کې استعمال نه دی پکار او مسلسل د استعمال چې تاسو کوئ نو تاسو به ان شاء الله د فائدې حاصلېږي. امید ده تاسو به دا ویډیو خوښ شي وي. دغه سي معلوماتي ویډیوز که تاسو کتل غواړئ زموږ چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زموږ دعا ده الله پاک د ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې ټول مسلې په خپل قدرت حل کړي. امين. الله حافظ.